السلام علیکم. که تاسو مو چینل ته نوي راغلي یاست نو د سبسکرایب بټن او په څنګ هم د بیل علامه وهئ ترڅو زموږ د هرې نوې ویډیو. السلام علیکم. پښتنو ته یو ډېر ښه او ښکلی زیری، ډېر غټ او په زړه پورې او زړه خوښوونکی زیری. یعنې د دې څخه به وروسته مایکروسافټ ژباړن ته پښتو ژبه هم ور اضافه کېږي چې په 2016 میلادي کال کې یو افغان پښتون کس ګوګل مایکروسافټ ته وړاندیز کړی، دا غوښتنه یې ترېنه کړې وه چې په مایکروسافټ ژباړن کې پښتو ژبه ور اضافه کړي. نو هغوی ورته په یو شرط دا خبره منلې وه چې تاسې پښتانه به دې ته رایه ورکوي او دغه رایه به 500,000 ته رسېږي. چالان یې تاسې وینئ چې دغه رایه 11,220 ته رسېدلې ده. نو موږ د ټولو څخه دا خواهش کوو او غوښتنه کوو چې دغه ویبسایټ ته ورشئ او دلته رایه وکاروئ. د دغه سایټ لینک زه تاسې ته په ډسکرپشن کې درکوم، تر همدغې ویډیو لاندې د دغه سایټ لینک په ډسکرپشن کې درکوم. دا څه مخکې تاسې دلته زموږ چینل ته راسئ، یعنې کلیک دا سبسکرایب کړئ او په بغل کې هم د بیل علامه ووهئ چې زموږ د هرې نوې ویډیو څخه تاسې په وخت او زمان باندې خبر شئ. نو راځو اوس ګورو چې رایه څه ډول کارول کېږي او څه ډول ورکول کېږي. دلته تاسې وینئ ووټ نوشته دی، په دغه ووټ باندې به کلیک وکړو. بیا دغه څخه وروسته په دې چې مو کلیک وکړئ دلته به خپل ایمیل ادرس ورته ورکړئ. چې کله مو ایمیل ادرس ورته ورکړئ، ګوره زه اوس دلته خپل ایمیل ادرس ورکوم. دا هم زما ایمیل ادرس دی، هغه ګوره کنفرم شو. هلته دا چې کنفرم شو دغه څخه وروسته به تاسې دلته پر سبسکرایب باندې کلیک کوئ. چې پر سبسکرایب باندې مو کلیک کوئ، هلته ګوره نوشته شوه ووټېډ، ګوره دلته وینئ تاسې دلته نوشته شول ووټېډ، یعنې رایه ورکول شول. او دلته به لاندې راسئ، تاسې به دلته به تاسې کمنټ به ورته ورکوئ. په کمنټ کې به ورته نوشته کوئ چې وي وانټ پښتو. دا به ورته پوسټ کمنټ کوي او دلته به ستاسې کمنټ هم راسي. نو که غواړئ چې پښتو ژبه په مایکروسافټ ژباړن کې اضافه سي، نو هیله ده دغه ویډیو در سره شیر کړئ د نورو کسانو سره چې هغوی هم دلته رایه ورکړي او دغه رایه 500,000 ته ورسېږي او بیا به مایکروسافټ ژباړن کې پښتو ژبه اضافه سي. نو نوې ویډیو هم دومره وه.